اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیک هیلي ګرانو مالدارانو، نن موږ تاسو ته د غواګانو د فارمدارۍ په اړه باندې یو نوې موضوع وړاندې کوو. هغه موضوع دا ده چې څنګه د غواګانو د غذا د مصرف مؤثریت معلوم کړو، یعنې دا چې څومره خوراک کوي دا په څومره شودو باندې اړولی شي. دا موضوع د دې دپاره چې اکثره فارمونو کې اقتصادي زیانونه رامنځته کیږي یا هغه فارم کې د ځینو ناروغیو پیښې ډېرې زیاتې، نو دغه یو ټکی چې دی کولی شي یا دغه کوم معلومات چې موږ تاسو درکوو دا کولی شي تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو خپل وضعیت معلوم کړئ چې ستاسې غواګانې کومه غوا مثلا په کومه اندازه باندې خوراک خوري او په کومه اندازه باندې شیدې ترلاسه کیږي. نو دې ته موږ په انګلیسي کې چې دی فیډ افیشنسي ریشیو ورته وایي یا د غذا مؤثریت دی. په غواګانو کې د مؤثریت دا درجه د 1 نه شروع کیږي، یو په اعظمي شکل باندې 2 او د 2 نه څه ناڅه پورته وي. که درجه د 2 نه پورته شي دا هم د دې معنا ورکوي چې غوا چې دا د خپل وزن بیلي او په زیاته اندازه باندې خپل غوړي چې دي دا په شودو کې وباسي. که چېرته دا درجه 1 ته راشي دا په دې معنا ده چې حیوان په کافي ډول باندې هضم نه کوي او کوم خوراک چې تاسې ورکوئ دا په ښه شکل باندې چې دی دا نه هضمېږي. نو ښه درجه چې دا هغه د 1.3 نه ونیسه تر 1.2 پورې 1.6 پورې ده. که چېرته تاسې دغه درجه ترلاسه کړئ دا په دې معنا باندې ده چې تاسې کوم خوراک څارویو ته ورکوئ دا په ښه شکل په شیدو باندې وړي. ښه د دې درجې د معلومولو دپاره تاسو باید په 3 شیانو باندې چې دی د 3 شیانو معلومات باید تاسو ولرئ. لومړی چې دی هغه د شودو مقدار دی، مثلا ستاسې غوا 20 کیلو شوده کوي، 50 کیلو کوي، 30 کوي، دا باید تاسو معلومه کړئ. دویم دا ده چې په دغه شیدې باید تاسې ټیسټ کړئ، یو نږدې لابراتوار کې چې څوک دا آله لري چې په هغې کې د وړیو اندازه او د پروټینو اندازه معلومه کړي. ځکه ځینې غواګانې داسې دي چې هغه غوړ ډېر زیات تولیدوي، پروټین ډېر تولیدوي او موږ د ده د خاطره چې دغه فورمول تاسو ته وښیو چې څنګه کولی شو دغه کوم ارقام چې ما تاسو ته مخکې ویل دا راوباسو. نو دا راخلو د شودو مقدار، د پروټینو اندازه فیصدي چې ده او د وړیو فیصدي چې ده دا سره څنګه کوو دا معلومات چې کله موږ ترلاسه کړو دا موږ په یو فورمول کې اچو. د خاطره چې دغه فورمول تاسو وکاروئ نو تاسو ته مهمه دا ده چې تاسې دغه د غوړیو فیصدي دا تاسو کیلو ته واړوئ. مثلا یو غوا 30 کیلو شوده کوي نو که هغې کې 4% غوړي نو دا په وزن څومره کیږي. مثلا یو غوا ده چې هغه 15 کیلو شیدې کوي او هغه 3.3% پروټینو لري نو دا وزن په اساس باندې یا کیلو ته که موږ واړو په کومه اندازه کیږي. دا کوم فورمول چې تاسې ګورئ زما مخې ته نو دا د شودو مقدار پکې لومړی لیکو په دې فورمول کې، ورپسې چې دی بیا د غوړیو اندازه لیکو او بیا د پروټینو اندازه لیکو. د ده نه کوم حاصل چې راځي په آخره کې دغه حاصل راخلو د غواګانو په وچو خوړلو چې کوم وچ واښه خوري یعنې خصوصا د وچه برخه چې ده په هغې باندې تقسیمو یا وچو موادو باندې تقسیمو. هغې ته موږ ډرای میټر ویو. تاسو ته ما په تیرو ویډیوګانو کې چې د تغذیې په اړه باندې چې ویلي وو هغه خوراک 2 برخې لري، یو برخه لمده ده، یو برخه وچه ده. نو موږ د لمدې سره کار نشته، غواړو چې دغه وچ مواد معلوم کړو چې دا څومره خوري او په کومه اندازه باندې چې دی د دې نه شیدې لس کړو. اوس د ده د خاطره چې تاسې دغه وچ مواد معلوم کړه چې ستاسو په دې خوراکه کې په کومه اندازه باندې د تاسې کولی شئ چې دا تاسې نږدې لابراتوار ته چې کوم تاسې سره موجود دي افغانستان کې اوس په اکثره ولایتونو کې ځینې د تجزیې د خوراکي د تجزیې لابراتوارونه شته دي، هلته د خوراکي سامپل ویسئ چې په هغې کې تاسو ته د وچو موادو فیصدي درته معلومه کړي. مثلا یو غوا د هغه 22 کیلو وچ مواد خوري، صحیح ده، او هغه 22 کیلو شیدې په هغې ترلاسه کوي. نو دغه 22 راخلو په 22 تقسیمو نو دا مقدار څومره راځي؟ 1 راځي. نو دا د دې مطلب دی، د دې مطلب دا دی چې دغه غوا چې دا کوم خوراک چې کوي دا په صحیح شکل باندې چې دی استفاده ترې نشي کولی. د غذا د اغېزمنتوب دا درجه چې د 1.3 نه تر 1.2 پورې په اعظمي شکل باندې دا د دې معنا ورکوي چې ستاسو فارم کې غواګانې ستاسې کوم ورکړل شوی خوراک چې دی دا په دغه اندازه شیدو باندې بدلوي. نو کله چې اندازه
درجه ټیټیږي دا کیدای شي د دې معنی هم ورکړي چې ستاسو غوا کې صحي یا د روغتیا مشکل دی او که چېرته د 2 نه پورته شي یا 2 شي دا په دې معنی دی چې ستاسو غوا چې دا یعنې تاسو خوراک لږ ورکوئ شیدې ډېرې کوي خصوصا درجه چې 2 ته لاړه شي دا په دې معنی باندې دی چې ستاسو غوا چې دا خپل وزن بیني نو تاسو باید کوشش وکړئ که غواړئ چې د خوراک څخه مو سالمه استفاده وشي نو دغه درجه چې دا باید د 1.3 نه ونیسه تر 1.2 پورې چې دی په اعظمي شکل باندې چې دی دا وساتئ تر څو تاسو د اقتصادي زیان نه وساتل شئ دغه درجه باید تاسې په میاشت کې یو ځل وکړئ او که چېرته تاسې وکتل چې په ځینې وختونو کې ستاسې څاروي یا مثلا خصوصا 1 څاروی یا 2 څاروي دو کې څه مشکل پیدا شوی دی یا مثلا د شودو اندازه کمه شوې ده نو تاسې کولی شئ چې به د هغه د ریکارډ د مخې چې دی دا وګورئ که چېرته دا درجه ډېره په ډېره منظم شکل باندې نه ټیټه شوي نو دا په دې معنا ده چې دی کیدای شي د غوا کې څه مشکل لري یعنې که ډېره چټکه بدلون یې کړی مثلا په څو هفتو کې د شودو موثریت چې دا کم شوی دی خوراک ډېر کوي او شیدې کم کوي په دې کې نور ډېر زیات عوامل هم شته دی مثلا د خوراک نوعیت دی په خپله د پروټینو اندازه ده د ان ډي اف اندازه ده د وړیو اندازه ده خصوصا به د کاربوهایډریټونو اندازه ده چې هغه په کوم اندازه باندې هضمیږي د هغې هضم څنګه دی هغه موضوع باندې موږ مخکې بحث کړی دی نو دا یوازې د همدې غذایي موادو د مؤثریت په اړه باندې ده